السلام علیکم سایبر پښتو ته ښه راغلاست. امید دی چې تاسو به روغ جوړ او صحت په جامو کې پټ اوسئ. دا زموږ اووم لیکچر دی چې په دې کې به موږ زده کوو چې یاره موږ څنګه کولی شو LLC په USA کې جوړ کړو. د LLC څخه مطلب دی چې یاره موږ څنګه کولی شو یو کمپنی لکه څنګه چې موږ په تیر لیکچر کې ولوستو چې یاره په UK کې موږ یو لیمیټډ کمپنی څنګه رجسټر کولی شو. نو همدا دی چې موږ LLC یا یو کمپنی په USA کې څنګه رجسټر کوو. دا د څه لپاره پکارېږي؟ دا موږ LLC د دې لپاره پکارو چې دا یو ځل مخکې هم موږ په تیر لیکچر کې ویلي چې کله موږ د USA لپاره سنټرل اکاونټ جوړولو نو موږ چې غواړو چې په امیزون باندې بزنس وکړو نو موږ ته LLC مست ده. دا یو ریکوایرمنټ دی چې موږ باید USA کې خپل کمپنی رجسټر کړو تر څو امیزون موږ ته اجازه راکړي چې ها اوس تاسو موږ سره بزنس کولی شئ په امریکا کې. زه به تاسو ته سمپلی دا ووایم چې هر چېرته غواړو موږ په امیزون کې بزنس وکړو د هماغه ځای کمپني به موږ د بزنس دپاره رجسټر کوو چې USA کې د هغې دپاره LLC رجسټر کېږي. نو اوس به موږ دا څنګه رجسټر کوو او د دې نورې څه فایدې دي. که چېرته موږ LLC رجسټر کړو نو موږ ایزیلی کولی شو د امیزون د USA په USA کې یو بینک اکاونټ کولاو کړو د پاکستان څخه. نو که موږ سره LLC وي فزیکل ایډرس وي نو موږ ایزیلی کولی شو د پاکستان څخه د امریکا یو بینک اکاونټ کولاو کړو چې دا موږ دپاره ډېر زیاته فایده رسوي چې بیا کولی شو هم پایپل هم شاپیفای هم امیزون همداسې نور زیات څیزونه پې یوز کړو او خپل د بزنس کې ترېنه فایدې اوچتې کړو. نو راځو به موږ په پریکټیکل کار باندې شروع کوو. نو دلته به زه اوس ښیم تاسو ته چې تاسو څنګه کولی شئ او له کوم ځای څخه تاسو کولی شئ چې خپل LLC فارم کړئ. نو زه به تاسو ته ښیم دلته به ورکړي چې وای رجسټرډ ایجنټ دا به ورکړي. تاسو دلته کتلی شئ چې دا ایډز راله د دې رومبې خو تاسو به دې کې څه وکړئ ډېر زیات سایټس دي خو زه به تاسو ته دا ووایم چې دغه سایټ باندې به کلیک کړئ چې دا یو ډېر ښه سایټ دی او دلته به تاسو کتلی شئ چې په دې سایټ کې تاسو کولی شئ رجسټر ایجنټ ځان ته ونیسئ چې هغه به ستاسو کوم کارونه چې روزمره کارونه یا تاسو ته ایمیلز راځي تاسو ته په دغې کمپنۍ کې چې څه کارونه وي دا به ستاسو ټول کنټرولوي. کولی شئ تاسو ځان ته یو ایجنټ هم ونیسئ. تاسو کولی شئ یو LLC ځان ته فارم کړئ همداسې ځان ته ډېر زیات څیزونه مطلب واخلئ د دې سایټ له لارې. نو راځو موږ دلته په وایمینګ کې چې دا یو ځای دی په USA کې چې زیاتره خلک LLC په وایمینګ کې چې دی هلته فارم کوي. دا ځکه چې په دې ځای کې چې دا ډېر کاسټ افیکټیو نه ده او ډېر ایکسپنسیو هم نه ده. نو دلته موږ ته ډېر چیپ پریوزي. نور ځایونو کې چې دی لکه ټیکساس کې په ډیلاویر کې دې ځایونو کې ډېر ګران LLC پریوزي. نو موږ کوشش کوو چې خپل LLC یا کمپنۍ په وایمینګ کې رجسټر کړو تر څو موږ ته چارجز کم راشي. راځو موږ دلته په فارم LLC باندې کلیک کوو چې آرډر فارم LLC اور کارپوریشن په دې باندې کلیک کوو. نو راځو دلته موږ ته وایي چې بزنس انټیټي ټایپس تاسو څه شی دی. زه به ورته چې زه LLC غواړم نو موږ ته وایي چې نامه دې څه ورکول غواړي. زه به ورته وایم چې سمیت کیري لکه څنګه چې موږ په امیزون اکاونټ جوړ کړی و همدغسې به زه اوس دا نامه هم دلته ورکړم. نو دلته زه ما ته وایي چې ممبر اور مینیجر مینیج مطلب دا څوک مینیج کوي ممبر یې مینیج کوي که مینیج. زه به ورته مینیجر سلیکټ کړم او یا ورته کولی شم ممبر هم سلیکټ کړم خو فلحال به زه ورته ممبر سلیکټ کړم. دلته ما ته وایي چې نور څوک خو به د دې مطلب پهله به دا ورته ووایم چې د دې اونر څوک دی. نو زه به ورته وایم چې سمیت کیري ایډ اونر دا اونر ما سلیکټ کړو. نو بل کس چې دی دا وایي چې ته بل کس ایډ کول غواړې که نه چې څوک به ورسره پارټنر نه وي. نو زه ورته یم چې نه پارټنر نشته یوازې همدا زه اونر یم. دلته ما ته وایي انویل کمپلاینس نومیني سروس
د دې مطلب دا دی چې تاسو ته به انول چې د سرویسز راځي او تاسو ته به د دې ویامینګ چې کوم میلز دي دا به انولی تاسو ته راځي. تاسو کولی شئ د هیلپ وګورئ چې یاره دا د څه دپاره پکارېږي. نو دلته تاسو هیلپ هم کتل شوی وي. یونیورسټي ډیټ اف یور کمپني یو آر ریکوایرډ ټو فل ان انوال ریپورټ. دلته تاسو یې نه ما تاسو چې انوال کوم دغه چې وي ایمیلز چې وي دا تاسو ته درځي یا کوم رپورټ چې وي دا به تاسو ته ضروري باید دا تاسو سبمټ کړئ. Your company will get dissolved by the state if this is not done properly. The person filling the annual report gets their personal name. دا شیونه چې دي دا ډېر ضروري دی. انوال کوم ریپورټ چې دی دا باید تاسو حکومت ته ورکړئ. نو تاسو به ورته وایئ چې موږ دا ورکوو. بل دا چې ټیکس آی ډي تاسو ته ډېره ضروري ده چې تاسو یو ټیکس آی ډي ولرئ. نو دا باید فلحال زه تاسو ته پرېږدم دا بیا وروسته ته ښیم. نو که وایي چې یاره ویامینګ فون نمبر تاسو والئ دا هم کولی شي چې یو ویامینګ فون نمبر ځان ته ریسیو کړئ چې د هغې به $99 پر ایئر تاسو نه چارج کوي. خو زه تاسو ته د دې یو ویلي چیپ طریقه ښیم چې تاسو څنګه کولی شئ د ویامینګ نه بلکې د هر ځای نمبر چې وي خو مطلب د یو بي سي نمبر وي تاسو څنګه ویلي کولی شئ ډېر په اسانه طریقې سره د یو بي سي نمبر واخلئ. دلته غواړئ I want to have my own unique ویامینګ بزنس ایډرس تاسو دا هم کولی شئ. نو دا ډېر ضروري دی چې تاسو ته ما ویلي چې فزیکل ایډرس. نو په دې دغه کې به انشاءالله دوه شیزونه زه تاسو ته ښیم چې فزیکل ایډرس تاسو څنګه اخیستی شئ. نو دلته تاسو ډایرکټلی ورته ووایئ چې I want to have my own unique business address. میل فارورډینګ دا میل فارورډینګ ډېر زیات ضروري دی چې تاسو ته دا از ا پروف وي. امیزون ته چې کله پروف یو مخکې کوئ چې او زه دا ایډرس لرم او دغه کمپني زما دلته ده نو دې لپاره میل فارورډینګ ډېر ضروري دی چې از ا سرټیفیکیټ یا از ا پروف استعمالیږي. نو زه به ورته میل فارورډینګ سلیکټ کړم. چې دا مې سلیکټ کړو نو وروسته به ورته راشم دا نور څیزونه به پرېږدم را به شم خپل کانټیکټ انفو به ورکړم ورته به ووایم چې سمیت کیري فون نمبر ورته ورکړم چې یاره زه به خپل کوم فون نمبر وي چې اخیستی وي چې یاره زه په پاکستان کې یم نو هماغه نمبر به ورکړم او دلته به ورته ووایم چې یاره زه د پاکستان یم. ایډرس به خپل ورکړم فون نمبر به ورکړم فار ایگزامپل 09230. ما خپل نمبر ورکو هغې نه بعد ما نه ایډرس وغواړي زه به ورته وایم چې نو زه به ورته وایم KPK postal code دا به نو سلیکټ کړي. دلته به خپل ایمیل ورکړي سمیت دا ایمیل دی پاسورډ به ورکړئ. نو دلته به خپل پیمنټ ډیټیلز ورکړئ چې یاره تاسو په کومه نامه باندې په خپل پیمنټ کوئ هماغه به ورکړئ. کریډټ کارډ نامه به ورکړئ چې کومه کریډټ کارډ نامه وي هماغه به ورکړئ او آرډر به پلیس کړئ چې تاسو پلیس کړو within some days one business day کې فارمیشن به وي 1 year of register as a service به دې کې وي تاسو ته او annual compliance nominee دا څه به میلینګ فارورډینګ به وي. نو دا تاسو ته به هر څه په 250 کې تقریبا هر څه لاسته راشي او تاسو به چې دی مطلب دا LLC په یو څو ورځو کې انشاءالله تاسو ته فارم شي. نو بیا دې باندې تاسو کولی شئ چې USA اکاونټ بینک اکاونټ پکې جوړ کړئ او کولی شئ بیا د امیزون کې چې دی یو بزنس اکاونټ پې کولاو کړئ. نو موږ دپاره موږ سره LLC ډېر زیات ضروري ده که غواړو موږ د PL یعنې پرایویټ لیبل بزنس وکړو یا هولسیل بزنس وکړو نو موږ ته LLC ډېر زیات ضروري ده. وداوټ LLC موږ نشو کولی په امیزون کې بزنس وکړو.
نو دا د LLC فارم کولو طریقه وه. امید دی چې تاسو دې کې ډېر څه زده کړي وي. په آینده درس کې به موږ انشاءالله په EIN باندې خبرې کوو چې EIN څه حل دی، څه شی دی او په څنګه طریقه باندې موږ EIN رجسټر کولی شو تر څو موږ بینک اکاونټ جوړ کړو. نو دا د LLC فارم کولو طریقه امید دی چې تاسو ته زده کړي وي. په نیکسټ لیکچر کې به ګورو. اوس دپاره الله پامان.